د سوات د مینګوري ښار آبادي هر کال زیاتیږي، خو ورسره د څښاک د پاکو اوبو ستونزه هم ورځ تر بلې جدي کیږي. د کارپوهانو په وینا د ځمکې لاندې د اوبو کچه په پرله پسې ډول راټیټیږي، او که همدا بهیر دوام وکړي نو په راتلونکو کلونو کې به د ښار د اوبو ضرورت پوره کول نور ګران شي. د همدې ستونزې د هواري لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت د مینګوري ښار لپاره د پاکو اوبو یوه لویه ګریویټي پروژه پیل کړې ده. په دې پروژه کې به د سوات د سیند اوبه د عصري فلټریشن پلانټ له لارې پاکې شي او بیا به د ښار بیلابیلو سیمو او کورونو ته ورسول شي. دلته زمونږ سټرکچر جوړ شوی چې کم ځای نه به زمونږ د اوبو چې کم دی د اوبه به مونږ دې ځای نه کلیکټ کوو، دې ځای نه به اوبه ځي د جال کې به لاندې د اوبه فلټر کېږي، دا به ځي مخکې انټیک سټرکچر ته. د هغې انټیک سټرکچر دې ځای نه څه تقریبا 800 میټره لرې دی. هغې ځای کې به بیا چې مونږ سره کم سیوا اوبه یا زموږ څونه مخکې پکاري نو هغه اوبه به ترې مونږ پلانټ ته مخې ته بوځو او بقایه سرپلس اوبه چې کم دي به واپس ځي سیند ته او دې خلکو ته به انشاءالله د را روان 13 کالو دپاره دا مونږ سپلای کوو. د چارواکو په وینا د پروژې په چوکاټ کې به شاوخوا 600 کیلومتره د اوبو د رسد پایپونه وغځول شي چې تر اوسه یې له 90 سلنې زیات کار مکمل شوی دی. چارواکي وایي د فلټریشن دغه پلانټ به هره ورځ 13 میلیونونه ګیلنه اوبه پاکوي او د مینګورې او شاوخوا سیمو زرګونو کورنیو ته به یې رسوي. د دوی په خبره د دې پروژې موخه یوازې د څښاک پاکې اوبه برابرول نه دي، بلکې د ځمکې لاندې د اوبو پر سرچینو فشار کمول هم دي، څو دا طبیعي زیرمه د راتلونکو نسلونو لپاره خوندي پاتې شي. حکومت خیبر پختونخوا دا د خیبر پختونخوا حکومت یوه لویه پروژه ده. په دې پروژه کې به موږ د سوات له سیند څخه اوبه راټولو، بیا به په دې پلان کې د نړیوالو معیارونو له مخې د څښاک وړ پاکو او وروسته به یې د مینګوري ښار ته رسوو. موږ به هره ورځ 13 میلیونه ګیلنه اوبه د څښلو لپاره چمتو کوو او ټاکل شوې ده چې دا پروژه د راتلونکي کال د جولای په میاشت کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. جولای 2027 ہے. د سوات څخه د صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم خان شال نیوز ته وایي د دې سترې پروژې ټول لګښت نږدې د 13 نه تر 11 ارب روپو پورې ټاکل شوی چې د 2020 کال د جولای تر میاشتې مکمل شي. د چارواکو په وینا د پروژې له بشپړېدو وروسته به نه یوازې د مینګوري ښار بلکې د شاوخوا سیمو زرګونه اوسیدونکي هم د څښاک پاکو او خوندي اوبو ته لاسرسی ومومي او د ځمکې لاندې د اوبو پر کمیدونکو زیرمو به د پام وړ فشار هم راکم شي. ګریویټي سکیم خو زموږ ډیر زیات د خپل علاقې لپاره ډیر زیات ضروري او په 2014 کې ما په دې باندې خپل کوششونه شروع کړو، بیا هغه ټینور ختم شو، بیا به د بل ټینور کې خدای پاک رحم وکړو منظور شو او د منظورېدو سره که خیال کې تاسو ګورئ تقریبا 80% کار به شوی دی، 20% کار پاتې دی. دا هم زما د الله نه امید دی چې په 2027 کې به دا مکمل شي. د مینګوري اکثره اوسیدونکي وایي د پاکو اوبو کمښت له کلونو راهیسې د دوی ورځنی ژوند له سترو ستونزو سره مخ کړی دی. یو شمېر کورنۍ لا هم د څښلو اوبه په بیه اخلي چې نه یوازې پرې زیات لګښت راځي بلکې د اوبو د خوندیتوب په اړه هم اندېښنې شته. اوس د ښار اوسیدونکي هیله لري چې د دې پروژې له بشپړېدو وروسته به پاکې، دوامدارې او ارزانه اوبه تر کورنو ورسیږي او د مینګوري د اوبو اوږدمهاله ستونزه به تر ډېره هواره شي. عصمت علي اخوند، شال نیوز، سوات.